بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زمونږ درس د سوره بقره په 25 نمبر آیات کې جریان لري. د دې لوستل شوي آیات ترجمه ده: ان الذين بشک هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی دي، والذین او هغه کسان هادو چې هغوی یهودیان دي، والنصارى او هغه کسان چې هغوی نصارا دي، یعنی د عیسی علیه السلام په دین باندې دي، والصابئین او هغه کسان چې هغه صابئین دي. من آمن بالله د دې هر یو ګرونا کاغه د دې دین والا دي چې اسلام دی، او که په خپل وخت کې يهودیت یا نصرانیت یا صابی دی، هر هغه څوک چې هغه ایمان نه وړي په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، د دې باور او اقرار نه وروسته وعمل صالحا او عمل کړي نیک، یعنی په تابعداري د وخت د پیغمبر د وخت د رسول، فلهم شته دوی د پاره دی هر یو ډلې د پاره اجرهم اجر د دوی د عمل عند ربهم پنيز د رب دوی، ولا خوف عليهم نبوي په دوی باندې یرا دراتلون کی حالتنا، ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن وي د تیر ماضی حالتنا. ان الذين بشک هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان والا دي، والذین هادو هغه کسان چې هغوی یهودیان دي، والنصارى او نصارا دي، والصابئین او صابیان دي، من آمن هر هغه څوک چې ایمان راوړي بالله په الله باندې، والیوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې، وعمل صالحا او عمل کړي نیک، یعنی په تابعدارۍ د پیغمبر، فلهم شته د دوی لپاره اجرهم اجر دوی د عملونو عند ربهم پنيز د رب دوی باندې، ولا خوف عليهم نبوي په دوی باندې یرا دراتلونکي حالت نه د قیامت د هیبتونو نه، ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن وي په تیر حالت باندې. دا د آیات تحت لفظي ترجمه ده. دا آیات یو دغه مشکل او آیاتونه د تفسیر په بنا باندې. دغه آیات تحت لفظي ترجمه که سړی وګوري نو پدې کې د اخري رسول هغه دعوه د ختم نبوت او د اسلام د یوازي اتباع هغه مسله به شي کې ختميږي، چون تحت لفظي ترجمه ډیر ځایونو کې په قران کریم کې هغه معنوي مشکل نشي حل کولی. د دې وجه نه د قران کریم تفسیر د هر چا لپاره په کار نه دی. اوس کوم دغه آیات تحت لفظي ترجمه کې نو اشتراک د ادیان خپل ثابت شو کنه چې بس ته مسلمانی او زه يهودي ما ابل و نصراني ما ابل و صابي ما، یعنی هر سماوي دین ته آسماني دین ته یو څوک منسوبي، بس دا جنت والا دي او دا ابدي جهنمی نه دي چې پار ګورو کی پار آسماني دین ته چې منسوبي دا ته ثابتي. د دې وجه نه د قران کریم تفسیر کې به ډیر احتیاط وشي په بعضي اوقاتو کې په بعضي آیاتونو کې. د دې لپاره د اولنا چې سړی د قران کریم تفسیر کوي یا ترجمه کوي باید د یو آیات په باره کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال ته رجوع کوي چې ته شانزول د آیات وای. دغه آیات په عام طور سره د يهوديانو او د خلکو په باره کې نه دی راغلي. د دې آیات شان نزول په باره کې
صحیح روایت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داری شي امام ابن ابي حاتم د امام مجاهد چې دا مشهور مفسر په تابعینو کې داغه روایت کوي چې دا آیات د سلمان فارسی او داغه د ملګرو په باره کې نازل شوی دی په دې تور سره چې سلمان فارسی د اسلام نه مخکې په نور دینونو کې وخت تیر کړی او داغه تورته کسان چې کوم دي بازي هغه وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د اسلام د دین د اتباع خبره وکړه نو ما باندې دا تیر عبارتونه چې د بوج فکر من شوم دی بارکی نو دا وایي چې سألت النبي صلی الله علیه وسلم سلمان فارسی وایي دا په صحابو کې ډیر مشر صحابي د عمر په لحاظ سره دا د ایران دی طرفونو ما د رسول الله نه پوښتنه وکړه عن اهل دین دا هغه خلقونه دا هغه دین والانا كنت معهم چې زاد هغوی سره وم مخکې د اسلام د دین نه او ما چې کله پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو ما تفصیلی بیان رسول الله ته ورکړو د سیموتی ویل چې فذكرت من صلاتهم ما ذکر وکړو بیان مې کو رسول الله ته دا غوی د منځونو نه د بدني عبادتونو نه وعباداتهم او د نور عبادتونو نه نفلي چې کوم عبادتونه دي موته چې د سي منځونه ما کړی نور کړی عبادتونه نو الله دا آیات نازل کو زما د عبادت او زما د بندګۍ به صح حالت وي مخکې د اسلام نه نو ما ته رسول دا آیات نازل شو چې هغه کسان چې هغه په دې رسول باندې ایمان راوړي یا په يهودیت کې یا په نصرانیت کې یا صحابي په آخرت باندې ایمان لري تر د اخري رسول پوری ته ټولو هر ګرو عمل الله ته په خپل وخت کې قبول دي په دې معنا سره کله چې انسانیت الله خلق کړی دی په خپل وخت کې چې څومره انسانان د آدم علی السلام په وخت کې موجودو او الله کوم شرایع کوم دین او داغه احکام را لګلو په امر کې او نهي کې چې دا وکي دا مکوي هر چا چې کړی دی په وخت کې او په غیبه باندې مړ شي دي دا جنت والا دي د پیغمبر اتباع چې کړی د خپل وخت دا نو وروسته چې نوح علی السلام راغلی دی او بیا پیغمبر شوی دی او هغه ته کوم صحائف کوم احکامات راغلي دي او د وخت خلکو چې رسول لیدل دي او ایمان پر راوړي او داغه نه وروسته داغه په تابعداري کې اعمال انجام کړي دي دم جنت والا دي چې په غیبه باندې مړ شي دي امدسي پای در پای چې څومره انبیا راغلي تر يهودیت او نصرانیت پوری په خپل وخت کې يهودیت چې کوم واقعي د تورات متبعينو دا جنت والا دي که په يهودیت کې مړ شي هر هغه خلق چې د عیسی علی السلام د دین اتباع کړي په خپل وخت کې چې محمد رسول الله نور راغله او هغه د انجیل متبعينو کوم چې واقعي آسماني کتاب او تحریف نه غیر هغه خل جنت والا دي دا زموږ عقیده او دا حق عقیده ده د دین وروسته چې کله محمد رسول الله راغله دي نو خپل د تورات او انجیل عقاید چې دي هغه داخلي چې ته په دې ایمان راوړي په دې رسول باندې دا مو د قران کریم هم خودري او خپل هغه صحابه چې هغه په يهودیت او نصرانیت کې او به اسلام راوړي دي او هغه د خپل وخت لوی علماء د تورات هغه دا ویل چې بالکل زمونږ په کتاب کې دا ولکه عبد الله ابن سلام دا د يهودو مشهور عالم کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی د خبر شو ډیر سپینګری مو صحابو کې یو دا سپینګری صحابیو نو دی وایي چې زه کله خبر شوم د محمد رسول الله چې د یو سړی پیدا شوی چې دعوه د نبوت یې کړې ده وای زه راغلم دته وای ما چې کله د دې هغه مخ ولیدو نو زه پوه شم په دې باندې چې دا د دروغ قوارانه ده مخ نه دی ده ليس بوجه کذاب دروغجن مخ نه دی ده هغه علامات چې په تورات کې خودلې شوی او زه د هغه عالم دا ټول په دې کې موجود دي دا ټول په دې کې موجود دي نو ځکه ما په ایمان نه وړو یعنی د تورات هدایت هم داري چې ته په دې اخیری رسول چې کله تا اومندل او ژوندې وي ته په راوړي د دې وجنه څومره خلک په نصرانیت کې مړ شي دي
او پیغمبر نه خبر شوی نه دی په خپل وخت کې جنتین دي چې په هغه دین باندې دي چې خبر شوی دي یا خپل مخامخ برای راست پیغمبر ته راتک په دې باندې ایمان واجب دی چې راشي او یا خبر شوی دی عمل ته په ایمان نه وړي چا چې په غیب کې ایمان نه وړي چې موقع ته د ملاقات نه د پیدا شوی د پیغمبر په زمانه کې خو هغه اعلان د ایمان کړي دغه مؤمنان دي په دې دین کې شامل دي لکه نجاشی او محمد رسول الله دغه جنازه کړي ده سو کسان دي چې محمد رسول الله دغه غیبانه جنازه کړي یو پاره کې نجاشی دی اول نمبر نجاشی هغه څوک چې محمد رسول الله دغه خبر شو او ویل چې دا زموږ اساس ورور په دین کې او سم د سپاسیدل او غیبانه غیبانه جنازه وکړه روایتو کې راځي دویم غیبانه جنازه چې زموږ اساس په دین کې ثابت تاغه د خادم د مسجد د پاره او دې کې دوه روایت راځي خو دواړه په خپل ځای صحیح ځکه دا غي سند صحیح دي یو روایت کې راځي چې یو نارینه او چاغه مسجد نبوي خدمت کولو رسول الله په سفر وتلو کله چې راغه هغه خادم وفات شوی نو پیغمبر پښتنو کې چې خادم نخ کاری ورته ویل چې وفات شوی نو رسول الله د نه صحابه سره یو روایت کې راځي چې ولس لاړو او التي غیبانه جنازه وکړه بل روایت کې راځي چې یو خزه چې مسجد نبوي پاکولو نو دواړه په خپل ځای صحیح دي پیغمبر د دې جنازه کړې ده به هر حال نو موږ مسله وګدنه شي نو نجاشي چې په خپل دین باندې همو روسه اسلام ته راغلی دی هغه اعمال چې د په نصرانیت کې کړي دي هم صحیح دي او به اسلام نه روسته په دې باندې مکلف دي په دې آیات کې الله رب العزت د سلورو فرقو ذکر کوي د عقیده په لحاظ سره اول الذين امنوا هغه انسانان چې ایمان راوړي نه په دین نبی باندې دینه مراد موږ او تاسو دغه مؤمنان موجوده او صحابه دویم هادو هغه انسانان چې هغه يهودیت کې پاتې شوي دي او دا دوه قسم انسانان دین علما مرادي چې یو هغه قوم د موسی عليه السلام چې هغه د خصکی عبارت کړي ورسې توبه چې قران کریم کې داغي ذکر راغلی دی دویم منسوب دا يهود ابن يعقوب عليه السلام چې دا دی يعقوب عليه السلام پلارو هغه ته منسوب قبيله ده چې دا په يهودیت کې پاتیو دریم چې دی هغه نصارا ذکر دي نصارا د دې جمع چې نصرانی دا منسوب نصران یا ناصره دا یو ځای دی په فلسطین کې بیت المقدس شمال طرف ته چې دا د عیسی علی السلام د پیدایش ځای دی او هغه چاته ویل کیږي چې د عیسی علی السلام په دین باندې و دا غي مرسته کړي او مدد کړي حواریین متویل کیږي دغه دین ته منسوب خلق سلورم ډله صحابي په دې کې به ډیر اقوال دي دا ماخوذ له صبانه او دا په عربي لغت کې دیو مایل کېدو ته ویل کیږي چې دیو دین نه بل دین ته سره مایل شي د دې اسم والا چې دا کوم خلق قران کریم کې ذکر صابئین د دې په باره کې د مفسرینو سو اقوال دي یو قول دار چې دا د ابراهیم علی السلام قوم ده ابراهیم علی السلام دویم ابو العالیه او ابن الربيع چې دا مشهور مفسرین دي او روایتونه د دین راغلي هغه وایي چې دا اهل کتابو ده کتابیانو او د زبور لستونکو ده زبور د داوود علیه السلام په دغه باندې ده دین باندې او امام ابو حنیفه د دوی په باره کې او اسحاق ابن راهویه چې دا مشهور د وخت مجتهدین دي زموږ اساس امام ابو حنیفه د دې خلکو د صابئینو په باره کې حکم د اهل کتابو کړی دی په احکام د نکاح کې چې د سره نکام کیږي کدا پیدا شي دا رنګ د ذبائح کې چې د حلالم پاکه ده یندام دینی آسماني دین ته د منسوب خلکو دا ټول خلک چې دا په هر ګرو کې او د پیغمبر زمانه نه مخکې مړ شي د دې حکم د ایمان دی او الله سره د دې اعمال محفوظ دي او د اجر نه خالی نه دي روسره پیغمبر د راتګ نه هر څوک په يهودیت کې دی او په نصرانیت کې دی د اسلام په دین باندې مکلف دي د يهودیت او نصرانیت به الله ته منظور نه دي او دا مثلا د خپل قران کریم په سوره اعراف کې خو لري دا نن چې کوم خل تفسیرونه کوي چې مونږ چاته کاده ډیر خلشته دي په تلویزیونونو کې می اخبارونو کې ځنې لیکني سوره اعراف یو سر شپږ 50 کې
الله د ټولو ادیان خلاصه بیان کړی چې دا نور نه چلیږي او دا خپل د يهودیت او نصرانیت په سلام ده نه هم سپاره نیمه نه لګه خو چې الله ته یوازې دین امدا منظور دی او بل دین الله ته منظور نه دی دا يوصل شبك بنزوس واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يوصل شبك بنزوس واكتب لنا في هذه الدنيا دا څوک نشي ویلی چې اخم یو اسماني دین ته منسوب خل دي مونږ چا د کافر نشو ویل ډیر خل دي سي لکه د پاکستان عمران خان چې وای یعنی تا ورته ډیر خل دي سشتري يوصل شبك بنزوس سوره اعراف نه هم سپاره واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك واكتب لنا يهوديانو کې داسې خلدي چې دا وایي واكتب لنا اولي موږ دپاره یا رب في هذه الدنيا حسنة په دې دنیا کې نیکي وفي الآخرة او په آخرت کې ولي إنا هدنا إليك یقینا موږ تا ته رجوع کړی ده قال عذابي الله سوي عذابي زما عذاب اصيب به من اشاء دا رسيږي رسوم هغه چاته چې زما خوښ شي ورحمتي او زما رحمت وسعت كل شيء هر یو شي ته دا وسعت لري او رسيږي فساكتبها زرد زبولکم هذا رحمت او دانیکی للذین دا کسانو د پاره یتقون چې هغه ځان ساتي د شرک نه ويؤتون الزکات ورکي زکات والذین هم بآياتنا يؤمنون او همدغه خل زما په آیاتونو باندې ایمان لري ګوره د نمخ کې د يهودیت بحث شوی دی چې د موسی عليه السلام غټه قصه ده باغی کې دا کم کسان دي دا چې دوی د الله رحمت رسیږي او الله ته رجوع کړی دا د دین په منلو کې او په ایمان راوړلو کې الذين دا کسان دي يتبعون الرسول چې دوی تابعداري کوي الرسول د محمد الرسول کې الف لام عهدي دي د محمد رسول الله یو رسول کوم رسول صفات بیان شوی دی دی قران کریم کې د تورات هغه نقل کوي النبي چې هغه خبر ورکون کې دی الامي چې هغه سوچه امي دی یعنی چانه تعلیم نه دی کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هیڅ چانه تعلیم نه دی کړی پیغمبر په خیل اسبان ختم نشو کولای دا ول ځل لپاره الرسول النبي الامي الذي هغه رسول هغه نبی خبر ورکون کې هغه امي رسول یجدونه مکتوبا چې دوی مومي پیدا کیا مکتوبا لیکل شوی عندهم چې دوی سره د التورات په تورات کې یعنی د دې ټول صفات په تورات کې دی پیدا کړي والانجیل او په انجیل کې او تورات کې دا ټول مسائل ذکرو چې اخر رسول چې راځي هغه به امي چې څوک په اعتراضونه کې چې ولا قران کریم میزان نه جوړ کړی دا کوم کتاب چي بل صفت به سي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر یو صفت امیشو پیغمبر خلکو امیر دی چې نه تعلیم نه کړی څوک دا نشته به تولې يأمرهم بالمعروف امر بکې خلکو ته پنې کوي باندې وينهاهم عن المنكر او من بکې د ناروا کارونه ويحل لهم الطيبات يحل لهم الطيبات تحت لفظ ترجمه حلاله به د لپاره پاک شي نه نو پیغمبر حلالول نشي کولای حلالول تحلیل او تحریم دا د الله حق دي سمانه بیانای بده د پاره هغه حلال شي نه چې کوم الله بیان کړي ډیر شي نو چې په يهودیت او نصرانیت کې هغه حرامو دي دین کې هغه جایز دي دا د دې بیان بکې ويحرم عليهم الخبائث او بیان بکې په دې باندې چې د حرام شینو او هغه بد بشینه ګندګانی الخبائث بل بسکې ويضع دا دوی ته معلومه تورات کې دا شی نه ودسي ويضع او اكذب عنهم ددينا اصرهم اغا مشقتنا ځکه په نور دینونو کې د عباراتو په لحاظ سره ډیر مشقت او شپږ میاشتې مروجه وا په بعضي دینونو کې منظوره 50 دا ټول پیغمبر کې خودو والاغلال التي او هغه توقونه كانت عليهم چې په دوی باندې ډیر شي نه چې هغه پور باندې مسشوي هغه خوراکي جایز نه ډیر شي نه دي فالذين امنوا پس هغه کسان چې هغه ایمان اوري یعنی ګوره ورسته چې امنو دې کې اشاره شو چې پیغمبر باندې ایمان وعزروه د پیغمبر عزت کی ونصروه او مرستيو کی اوس په ټولو خلکو باندې پیغمبر مرسته کاغه په هر دین کې دا په د باندې لازم ده کا يهودیت کې کو نصرانیت کې وتبعوه دا خو پیغمبر اتباع شوله بل
واتبعوا النور الذي او تابعداریو کې د هغه رڼا انزل معه چې نازل کړی شوی دی معه د پیغمبر سره قران کریم. نمبر پیغمبر اتباع کې عزت به کې او هم به اتباع د نور کې د رڼا چې قران کریم دی چې د سره الله نازل کړی دی. دغه کسان چې په هر دین کې په خپل ځکه د فکر وکړي چې یو انسان د 10 کال يهودیت کې تیر کړي یو 10 کال باندې پیغمبر یې ومندلو او راغی یا اوس وخت کې لکه يهودیت کې یو سړی دی په 10 کال باندې راغی خو چې د اطاعت کو اولئک هم المفلحون دا انسانان شي دي دغه انسانان ټول کامیاب دي. نو پیغمبر چې چاو مندلو کې یو 10 کال باندې څومره صحیح يهودیت کړي سره دغه اعمال الته محفوظ دي دغه الله اجر ورکړي او د دې پیغمبر د باقی اتباع هم اجر ورکړي. نو ځکه وایي چې ان الذين امنوا بشکه هغه کسان چې ایمان راوړي دي والذین واکسان هادو لکه نن وخت د يهودي چیز خبر ني میډیا نه خبر ني نور شي نه خبر ني شته ډیر ځای نشته شاید وی دي سادهګان او چې پیغمبر عمومي او صحیح تورات باندې دا کړی دا اعمال بخپل کې محفوظ دي نجات ولادي دغه رغد بحث هم دی بهر حال والنصارى ونصارى دي یعنی متبعين د عیسی علی السلام والصابئین او هغه کسان چې هغه متبعين دي زبور دي من هغه څوک امن بالله چې ایمان لري په الله باندې واليوم الاخر او په ورځ رستنی باندې وعمل صالحا او عمل کنیک عمل صالح شي هغه عمل چې د کوم وخت کې پیغمبر د داغه په تابعداري کوي اوس وخت کې پیغمبر څوک دی محمد رسول الله د دې په تابعداري کې به عمل کوي 400 کې ته د هر قومي ته هر جبي والا چی دغه ټول ورفلهم شته دي هر یو د پاره اجرهم اجر دوی عند ربهم پنځ رب دوی ولا خوف عليهم نبوي په دې باندې یاره دراتلون کینا ولا هم يحزنون او نه بدوی غمجنې په تیر ماضی باندې. نو په کاردار چې د قران کریم دغه تفسیر سره په نظر کې ونیسي او په دې باندې ایمان مولري او نور تفسیرونه چا سره ونه مني کوم چې بعض خلک چې ځان ته روشن فکران او یا ځان نه مطالعه کړي خو هغه د دین په عمق باندې خبر د قران او حدیث نه او خلک گمراه کی ځان او گمراه کی. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله مو بالقرآن الكريم بويكي بیا په عمل لاکي زموږ ټول ګناهونه معاف کړي د ناس مجلس عمر کې د برکات او مشکلات حل کړي په موږ ټول باندې رحم وکړي زموږ په اولادونو رحم وکړي د دې شپې د آفتونو مصیبتونو نه موږ ساتي په دې شپه کې چې هر ضرر رسون کې شی د غیر ضرر نه موږ ساتي الله سبې د استاد باندې لپاره روغ رمټ سالم را پاسي خپل کور ته بیا راولي الله به امر ولي الله زموږ نصیب وکړي زموږ دعاګانې قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد ورسوله.